ډاکټر عبدالله له پرامرز تمنا غلا کړې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر تنومان ډاکټر عبدالله پلویانو څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې ټاکنیز منشور چاپ کړی دی او په بېلابېلو برخو کې د خپل ټاکنیز ټیم پلانونه او پروګرامونه ځای کړي دي چې خلک یې ولولي او د منلو په صورت کې رایه ورکړي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې منشور په شاوخوا 200 مخونو کې یوازې په دري ژبه چاپ شوی دی، خو د دې ډلې یو ویاند وایي چې د پښتو په ژباړې هم کار روان دی او ډېر ژر به په پښتو ژبه هم دا منشور خلکو ته وړاندې کړي. ډاکټر عبدالله د دې منشور په چاپولو سره غوښتل د خپلو هغو رقیبانو خولې چوپ کړي چې نوموړی یو بې پروګرامه نوماند بولي، خو په تازه څرګندونو کې د ډاکټر پرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او توصیې ټیم ویان احمد احسان سروریار له یک تلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې ډاکټر عبدالله طرحه نه لري او د منشور لپاره د پرامرز تمنا طرحه غلا کړې ده. نوموړی زیاتوي چې د ډاکټر عبدالله ډلې د پرامرز تمنا د ټاکنیزې ډلې هغه اساسي ټکي چې د افغانستان د ستونزو لپاره یو افغاني نسخه پکار ده غلا کړي او په همدې اساس ځان ته منشور جوړ کړی، خو دا طرحه د ده خپله نه ده. دا دریم ځل دی چې ډاکټر عبدالله ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندېږي، خو د نوموړي په اړه ویل کیږي چې له اوسني بحران څخه د وتلو لپاره هیڅ طرحه نه لري او یوازینۍ هیله یې دا ده چې په هر ډول کیږي ځان واک ته ورسوي. په همدې خاطر له هرې ډلې او فرد سره معاملې کولو ته تیار ناست دی چې په ټاکنو کې د ده ملاتړ وکړي. عبدالله او ډلې معمولا په کمپایني غونډو او بحثونو کې په ولسمشر او هغه حکومت نقدونه کوي چې د یې 50 سلنه په واک کې شریک و، خو د یوې ستونزې پړه هم نه مني. د سترګو ډاکټر عبدالله که څه هم توانېدله چې ډېر جنګ سالاران، پخواني چارواکي او وکیلان په ځان راټول کړي، خو بیا هم ټیم د بې پروګرامۍ تور له ځان څخه لرې کړی نه دی او شرم ورته پکار ده چې د دې نظام له جوړېدو وروسته د افغانستان په سیاست کې داخل دی او اخر له داسې یو چا څخه غلا کوي چې ټول 2 میاشتې نه کېږي د افغانستان سیاست ته راوتلی. په هر حال تاسو د ډاکټر عبدالله په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.